د اوکراین حکومت له روسیې سره خبرو کې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې شوې دي. سلام، ستړي مه شئ، پوره حال په ویډیو کې راسره وګورئ. د اوکراین حکومت له روسیې سره خبرو کې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې شوې دي. د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باوري شوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې شوې دي. د سولې په خبرو کې د اوکراین پلاوي مشر ډیویډ ارخامیا پرون شنبه په یوه مرکه کې وویل چې ښایي ژر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د ده په وینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ شوی چې د دوی هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان یې برابر کړی دی. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.